ښځې ته ورشه وګوره د کور ښې خو به نه یې کړم زه هغسې نن بېکاره یم چې بازار ته ولاړ شم راوړه غوړي خلاص شوي چې مالګه نشته یو څه تور مرچ درسره راوړه او بل دغه دي مهم شی چې دی صابون دی صابون به هم راوړې نو کالي بیخي ډېر خرم پراته چې ما ویله دا خو چې راتللي یو ښایسته جوړه کالي به هم راته راوړې ښځې کالي څه کوې خوا دې ټوله بکسونه دي د کالو څه ډک دي یا خو سړی ما ته نوي جوړه کالي راوړه هغه کالي چې هغه خو اوس ناببه شوي چې یو څو ورځې بعد بیا زموږ د دوستانو واده دی په دا خاطر ما درته ویل ښځې ته لیونۍ شوې یې اوس په ورځ کې نوي نوي کالي راځي زما سولاکه دومره پیسې شته چې د مور دوا په وکړم او ته ماته وایه چې ماته نوی سیټ راوړه بس نه غواړم هر وخت چې څه د یو شي درته وایم پیسې نه لرم مور چې درته ووایي څنګه شی راته راوړې درته ویې ویل چې پیسې نشته دلته زما د پلار کمپنۍ چیرې وه چې زه پیسې جنې وباسم او تا ته درکړمه په کار پسې وځم کله کار یې کله کار نه یې نه غواړم په بلا غواړم مور ته ولې سره جارو کوې ولې بله چیرې ده زویه په خونه کې ناسته ده څو وارې مې ورته وویل نه راوځي د خونې څه نو د اسرای هم سره اخیرا وه بره مجبوره شوم په خپله راووتله مشاعره مې کوي مور ته سرای پرېږده ښځې ښځې ولې پرته ولې پرته څه در شوي دي مور په سپین سر اسرا جارو کوي ته پرته سړیه سهار هېڅ په سر دغه زده دی چې پټاو شو نو مور ته چا ویل چې سرای جارو کوه ما په خپله جارو کوئ نو چې په سر یې درد د سر درد ګولۍ ولې نه خورې سمه ده وبې وخورم واسطه د مور سره جارو واخله سرای جارو کوه او د هغې خوا چای هم درسره راوړه سمه ده دا بیا درسره ټول که وعلیکم سلام لورې یو څه وخت یې راکښېنه د تواب خوارکی یې هره ورځ بې چایو ځي هغه د چایو مور پخوه او د اسرای هم جارو کوه خلک به وایي تورته ګوره موږ یې راواده کړله سرای یې در هغه چټل سو د هغه سرای جارو کوه دا وخت تورته ګوره دا وخت د راکښېنستو دی په دې ګور که څوک ځان مړ کړي پر چا ښه نه معلومېږي پر ما که د شپه یخې تودې تبې تېرې شولې ښه دی جارو بې کړم هغه زه نه وایم چې زه نه جارو کوم پر تا څه اسمانه نړېږي که ناوخته جارو شي که وختي جارو شي اسمان چې پر تا راونړېږي ستا پر پلار دې راونړېږي بې شرمې ما کومه داسې خبره درته وکړله خبره باندې زور واخلې کومه ورځ وختي راکښېنستلې زه چې هر څه کومه زما په کار به کار نه لرله دا په تاره نه لري
که زه سره ناوخته جاره کوم که وختي جاره کومه که زه دومره خبره وای چې ته دومره ژبوره یې دومره بېشرمه یې ولاکه مې بیخي زوی ته غوښتې وای نه مې ورغوښتله ما ویل زه به یو څه په وسان شم کور ته به مې مژور راسي تا خو در راغت واخیستلم ستړې دې کړلم یو په بلا تا وم په بلا چې زه یې وم په بلا چې دا کور وامه که زه داسې خبره وای ما دغسې فقیرانو کور کې ولاکه واده کړی وای اوهو د فقیرانو کور دی ته یې دی چې موږ فقیران یو موږ بخیلان یو ستا پلار بیا چیرې داسې تجارت کوئ زه کوم نه یم په خبره چې د کوچو دوکان یې کوئ ستا پر سر باندې پیسې واخیستلې ورلې دوکان یې په ونیوئ ته ودرېږه چې یې پلار تواب راسي دا ښه ژبه کوه چې زه دې په هغه باندې پرېږدم که دې نه کوم ته وایې د تواب داسې هغه ستا په شي ته غوږ نیسي بیا ورته ووایه پروا نه کوي السلام علیکم فیض محمد کاکا. وعلیکم سلام حاجي صاحب سړی مسې. خیر اوسې وروره سړی مسې. چیرې تللی بیا د خیره؟ فیض محمد کاکا تللی وم هغه حاجي معلم صاحب ته ورغلی وم. یو خط مې په نوشته کوي چې ما ولا د جمعې په شپه زما د زوی د ناپې واده دی چې زما خورۍ تواب خبر کړي. زه خو لرې یم نسم ورتلی. نو ښه حاجي صاحب د جمعې په شپه د خیره واده دی؟ و د خیره د جمعې په شپه واده دی. زه په دا کار ورسره اخته یم داسې ستړی کړی یم بیا راسه چې پاته نه سې نو. ولې نه درځو حاجي صاحب که د پیسو میسو د ضرورت وي غږ کوه. ولې نه فیض محمد کاکا نو چې زموږ یو شی په کار سي چا ته ووایو ستا کور ودان اوس ما ته اجازه راکړه چې زه ولاړ سم هغه سید محمد بازار ته ځي چې زما خورۍ ته دا خط ور ورسوي. راځه حاجي صاحب چای به راسره وخورې باره به ولاړ شې وختي دی. بس ستا کور ودان ناوخته کېږي زه به ځان ورسوم. خدای په امان. مخته یې شه. اجماله زوی اجماله بله آقا جان څه دي بله آقا جان اجماله زوی ته به داسې وکړې ولاړ بسې دا خورکۍ کړه نن به دې خورکۍ راولې ډېره مې یادېږي ښه و ډېر وخت یې تېر شو چې نه ده راغلې. السلام عليكم. یوی خوابه دې ناسته څه خبره ده؟ تا ته هم ولې چپ ناسته؟ څه خبره ده؟ نو زما څه ولې پوښتنه کوې؟ ورس د مور څه چې پوښتنه وکړې چې څه خبره ده؟ ولې مور څه درته وویله؟ خبره لا څه ده؟ مور چې راته ویله وایي پلار چې پیسې راباندې واخیستلې که ته یې په ځان مصرف کړلې که څه داسې خبره مې ولاکه ته راوت کړې وایي وایي ستا په هغه پیسو دوکان راوایستی چې ما ته په یوه جوړه کالو کې راواستم. ولې په څه باندې؟ تا خو به څه نه ورته ویلې؟ والله که ویې غږ ورته کړی دي هر وخت چې ساکشن هم زما سره چې چلونه کوي چې تواب راسي په خدای کې چې پرېږدم تواب راسي ولاکه چې به پرېږدم د کوره چې به باسم ته وایې بچې کې زما ملامت چا څه ده. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوية بخير علي؟ خير كان سبسة. مور نن بیا د سکینې سره په چیش جنجال و. جنجال؟ سوی جنجال مې نه دی ورسره کړی ما چې مې دومره ورته وویله چې ما د سای یو څه سره جارو کوه وخت کې یو مېلمه رانیسي. هغه د اوس خبره دې ناسته ده وایي مور دې ماته پیغورونه راکوي چې پلار دې ستا په سر باندې ډېر پیسې واستلې. مور جانې هغه دې هر څه کوي زما په خاطر څه مور ته وایه.
اوهو زما په خاطر باندې څه مو ورته وایه د معاینې مزدوره ما خو د دې دپاره وویله ما ورته ویل دا سره یو څه جارو کوه دا خلک ستا نه په بدېږي دا خلک راسي وایي تور ته ګوره موږ یې هم راواته کړله سره یې هغه رقم چې ټل پاته دی ته اوس د هغې پر سر باندې ما ته را روان یې څه مو ورته وایه مور ما خو واده نه کوئ خو تا راټوله چې واده وکړه دغه ځای ما په سترګو لیدی اوس څه به وکړمه چې زه دومره په خبره وایي چې دا دوغنده ژبوره ده بیخي مې ولې هغه واده در کړی وایي ما ویل زه به موږ راواده کړم یو څه به په هوسا سم دغه مې ژوند در هغه ترخېږي ورځ په ورځ چای خو یې نه کړې راپخې چای په خپله پخو سره یې نه جارو کوي سره یې په خپله جارو کوم تا کوم په سترګو نه دی لیدلې زه دې کله نه یم لیدلې چې سره یې جارو کوم نه پوهېږم چې څه وکړم د یوې خوا به پلیسي سي د بلې خوا د کور جنجالونه سي زما څخه خو لار ورکه کړې ده ته وایې پلانکۍ داسې ده هغه وایي پلانکۍ داسې ده زه اوس څه وکړمه چې ته نه پوهېږې زویه نو زه هم نه پوهېږم دماغه به مې لا ویلې چې مژور مې د یو څه نصیحت پورته وکړم هغه یې د هغه د پر ځان باندې بدله کړي نور نو بلا ستاسې خوښه ده ستاسې خوا یې جلا زما دا یې جلا زه خپل کار په خپله کوم تاسې خپل کار په خپله کوئ چې تاسې خوشحاله یې ستاسې چې خدای خوشحاله سره ولري نو یاران مالا ما ته اجازه راکړي زه ولاړ شم کور چیرې ځې زه هم کور ته به ولاړ شم نو موږ سره اسټوډیو ته نه ځې بازي نه ګورې زه مې خور کور ته بیایم تاسو پر زاړه ځای کښېنئ ښه نو به زه ور هغه ځای ته ښه لاړ شو دا فرمان یا راشه هغه ځای سلام علیکم ځوان مورجانې اوس څنګه زوی والله ښه یم ما ویل چې پلار بیا یو ډاکټر ته تللی وای حالات مې ورځ په ورځ خرابېږي مورجانې ډاکټر ته خو به دې بوځم خو پیسې به د کومې خوا کړو 2 پورته ورغلم چې پیسې په پور ځینې واخلم خو چا پیسې هم په پور نه کړله څه زویه خدای مهربانه دی ته فکر مه خرابوه چې پیسې پیدا شولې برباد یو ډاکټر ته ورسو زه به اوس یو چا ته ورسم ګوندې خدای پیسې راکړي هره بجې ډاکټر ته مازدیګر خیره بوځم سمه ده زویه ته ورسه دروازه ټکېږي څوک دی خو څه دی دروازه ټکېږي هم چې څوک دی دا دې راوړي سرجان بخیر د ګرځا ما جوړ وکړ شه بخیر شپه ورځ ښه خیر څه کوي راځه چای وڅښو چای دشم بس خیر چای خیر تاسو څنګه کړل یار پیسې کړل یار دونه وخت چیرته یار پیسو والله سرجان څه درته وایم د یوې خوا مور نه جوړه ده او د بلې خوا دا بېکاران ته وینې چې پیدا کړم انشاءالله په نیمه شپه کې در وړم
دغه دی داسې موږ په کال مرتم معنا مشران خوش کړي یو معنا میاشت نه 2 نه 3 نه کار نه دی تاسو معنا به خیر روخ نه تو کتل معنا راشي سیدی چې پیدا کوم ان شاء الله دروړم ګوره ته ابجانه اوس هم درته وایم که په دا هفته کې راوړه راځي وړي که جنرال راوړي بیا مو خاصه به ازر باندې کوم دغه اخري وار دی بیا نه سره تلای نه تر راځم اخري وار ته مې لا درته مې خلاص بیا مو خاصه به جوړ ګوره سرجان ما د تورې چې پیدا کوم ان شاء الله په نیمه شپه کې دروړم خیر که په دا هفته کې نه کړه بیا به سره ګورو سلام خدای په امان